نو ورقه ابن نوفل هغې چې حضرت خدیجة الکبرا مبارکی ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نشانې بیانوي. نو یوه نشانه دا ورته بیانوي چې هغې به یتیم نبی پیدا کیږي، د هغې کفالت به رب العالمین پخپله کوي. دویم دا دی چې هغې به فقیر نبی پیدا کیږي، پر هغې باندې به د عربو د یو مالدارې زنانې مال و دولت خرڅېږي. او درېیمه نشانه دا ده چې د مځکې پر مخ باندې چې څومره درختې دي، څومره کاڼې دي، د هغې به د دې نبي معرفت او شناخت هم لري او د ده سره به ډېره مینه او محبت لري. او څلورم چې هغې د مځکې پر مخ څومره حیوانان دي، هغه حیوانانو د به هم د دې نبي نبوت ور معلومېږي، ځکه دا عالمي نبي دی او هغې به هم د دې نبي سره ډېر محبت لري او د دې نبي په نبوت باندې به د هغې اطمینان وي. حضرت خدیجة الکبرا د هغې څه وروسته د ورقه ابن نوفل سره پیغمبر علیه السلام راولاړوي. عداس نامي یو راهب دی، هغې ته یې راولي. هغې باندې هم ډېر عمر تېر سوی دی او ډېر بوډا او زوړ سړی دی. هغې ته چې کله پیغمبر علیه السلام کښېناوی او د پیغمبر علیه السلام حال یې ورته بیان کړ. هغې چې پیغمبر علیه السلام ته وایي ته راوز کېږه، چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته راوز کېدی، ورته ته نور ما ته رانږدې سو. چې کله پیغمبر علیه السلام نور ورته رانږدې سو، هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدنه څه کمیس او لباس پورته کړی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وژو په مابین کې الله تعالی مهر نبوت ورکړی و. بعضو روایاتو کې راځي لکه د کوترې هګۍ په داسې شکل باندې غوټه وله چې دا د ده د نبوت مهر و، دا د ده د نبوت نشان و، دا د ده د نبوت تصدیق و. هغې چې کله د پیغمبر علیه السلام مهر نبوت ولیدی، د هغې د خولې څه یو چغې وختې او هغې په سجده کې پروت و، در ډېره پورې د یا قدوس یا قدوس نارې وهلې. او هغې هم هغه ارمانو تمنا ښکاره کړه چې کومه ارمانو تمنا ورقه ابن نوفل ښکاره کړې وه. هغې هم دا ویل کاش کاش الله تعالی ما ته زندګي را کړې وی، کاش الله ما ته ځواني را کړې وی، چې کم دور کې قوم ستا مقابلې ته درېږي او قوم تا د مځکې څه باسي او د دې وطنه څه دې پسې اخي، ما به ستا مدد او ستا کومک او ستا نصرت په ډېر ښه شکل باندې کړی وی. نو یو طرف ته د اسمانه څه وحي را روانې دي او بل طرف ته چې شیطانان اسمانو ته پورته کېدو، هغې په سکروټو ویشتل شروع سو. چې کومې د غیب خبرې کاهنانو کولې هغه خبرې ختم سوې. او بل طرف ته د کسرا په ماڼۍ کې زلزلې راتلې او ناوله د حالات او نهر ساوه خشک سلو او بوتان ټوله نسکور پراته دي. په دې حالاتو کې چې ناوله د حالات دي، شاه فارس چې د فارس غټ بادشاه او د وخت عظیم قدرت و، هغې دستي د ملک کاهنان راوغوښتو چې وګورئ د مځکې پر مخ کومه پیښه سوې ده چې پر موږ دا ورځې دي، د حالات څنګه بدل را روان دي. کاهنان چې یو ځای سره جمع سو چې کومو شیطانانو دوی ته د اسمان خبرې راوړلې، هغه یې ټوله راوغوښتل چې تاسو د اسمان حال راته بیان کړئ، کومه پیښه سوې ده. هغه ورته وایي چې موږ اسمان ته ورښکاره سو، اوس موږ په اسمان کې په کاڼو په ستورو په سکروټو ویشتل کېږو. نو هغوی دستي عذر بیان کړي چې موږ حالات نه سو بیانولی. هغه شاه فارس یو دوی ورځې بعد خوب ویني، په خوب کې الله تعالی خپل عرش اسمانو ته ورطلبي او په عرش کې یو صاحب عمامه ناست دی چې د هغې پر سر لنګوټه ده او ده ته دا وایي چې خپلې خزانې هغه چا ته تسلیم کړه. هغه صاحب عمامه څوک؟ پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام حدیث دی قد اعطیت کنز من الاحمر والابیض، الله سري او سپینې خزانې ټولې ما ته په نصیب راکړي. د هغې څه وروسته بیا الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبوت ته ترویج ورکوي. چونکې ټیم مختصر دی، که زندگی وا د دې بیان بله شپه بله جمعه کې کو. الله دې قبول کړي. واخر دعوانا